دا چې مو کوم دی ایله مو پکې اوس سوري ولیدو خدای وکړه داسې تر سکون نور دی پکې یو موټر سایکل مو بولي لیدو هغه دی ولاړ دی په ایمان چې خپه پې واړی او روان شي که نه ډېره مزه به وکړي خو پته نه چې څوک ورسره خواته شته او ګونه راځئ یو بل نای ځای رالو ډېر زیات ښایسته ځای رالو تاسو ته ښایو ښکته ځای دی که نه څه لږ کورونه مورونه هم دي پکې او څوک ګاڼی ماڼی هم د پکې ډېر زیات زبردست ځای دی تاسو یې وینئ سکول دی پکې ماشاءالله هغه د منامخ سکول دی پکې او دا خلک پکې چې کوم دی دغه هم کوي تاسو وینئ دا تاسو وګورئ دا وینئ ښکته پکې چې کوم دی دا تاسو وګورئ وینئ سکولونه دي پکې او ډېر زیات دغه ځای دی خو فاصله ډېره ده ایسارېدی نه شو ځان به چې کوم دی ملکنټري ته رسو مزل ډېر زیات دی که نه انشاءالله چې هغه طرفه راځو تاسو ته به مونږ دا غونډ ځای ښایو ښه انشاءالله خو مزل ډېر دی مخکې ځو او دا وګورئ بس ما په غونډه لاره کې چې کوم دی دا دوه موټر سایکلې ولیدې یو دا دی ولاړ دی یو مخکې تېر شو بس دا موټر سایکل مې پکې ولیدو یو چینج شوی مې سایکل ولیدو نور خو مې څه نه دي لیدلي خو ایمان ډېر زیات دغه ځای دی مونږ غونډ مزل چې کوم دی پیاده وکړو د کوم ځای نه روان شوو پیاده مزل مو وکړو د تاسو کتې شي او ابشار هم رانه دونه لرې دی چې ښکاري نه امیر صاحب هم وایي او دا اوس چې کوم دی دا ټیم روان یو مونږ سره مخکې مونږ سره مزل وکړي ډېر زیات زبردست دی ویډیو وګورئ لایک یې کړئ ضرور او د اخره پورې ویډیو چې کوم دی وګورئ او شیر هم کړئ زیات دا غونډ خلک دا ځای ویني او بیا پیاده پیاده چې کوم دی دا رواني او مزل کوي خو ډېره زبردست کوي ستړی کېږي هم به خیر د ډېر مزه کوي دا د یو ګاډی ووږي چې کوم دی اوس بولي لیدو دغه دی لاړو دا مو پکې بولي لیدو دا ګاډی او خلک ډېر مزد کوي چکر له راځي دا چې کوم دی د دې ځای اوسېدونکی دی دته پته لګي دا وګورئ دا څه هغه دی ماشاءالله دا تاسو وګورئ بره ځای راورسېدو او لږ ابشار هغه سیسټم چې کوم دی جوړه هغه هم هغه دی راورسېدو نو ځای چې کوم دی لږ رانږدې شو مونږ ته که نه کورونه هم پکې ډېر زیات کورونه دي پکې یار ماشاءالله دا تاسو وګورئ کورونه هم پکې زیات دي او ډېر زیات نایس ځای دی ښکلی ځای دی سپیشل د چکر ځای دی پټي مټي هم پکې شته هلو پکې ځان له غنم ونم کرلي سبزي مبزي پکې کرلې ده ځان له هغه دی ځای چې کوم دی منامخ راورسېدو تاسو برینې هغه بلډینګ غونته دی او پوړو په شکل کې باندې سولر سیسټم جوړ کړی دی د پوړو په شکل کې سیسټم جوړ کړی هغه بلډینګ غونته دی خواته ورسره یو بره ګاډی مو ولاړ دی یار لکه داسې ښکاري چې خلک ورته په ګاډو کې هم ډېر چکر رالګي دا تاسو وینئ په غونډ روډ باندې مونږ مزل وکړو ګاډي ماډي پې نشته دی او پیاده پې هم څوک نشته داسې دی ډېر خوشې ځای دی سړی پکې یارېږي او کم از کم 3 بجو نه دا کولاویږي که نه دا دته پته لګي 3 بجو نه پس بیا خلک راځي مونږ هم راځو زموږ ملګري مونږ ټول پالټي جوړه کړو راشو دا لږ د دې ځای دی دوی راځي ډېر زیات پروګرام کوي دوی وایي چې جمعې په ورځ مونږ پروګرام کوو اکثر جمعې په ورځ راځو دلته او مونږ خپل پروګرام کوو انجوای کوو مونږ نه راپرېږدي خو دلته وي د چا په نوم دی د هغه هلک په نوم راځي دلته بیا چکر وخي او دلته پکې پارک هم دی خو هغه د فیملی پارک دی که نه نو لکه د تلو دغه ته زمونږ نه مشکله ده نو د فیملی دپاره دی ډېر زیات هغه براخوا پکې کورونه هم دي دا تاسو وینئ دا وګورئ کورونه دي پکې دې کې خلک زیات تر اوسېږي مه که نه او هغه دی اوس نږدې نه به تا دغه وښیم دا دی وینئ دا تاسو وینئ دې خوا که نه دا نږدې راورسېدو او ډېر زیات نایس او ښکلې دا تاسو وینئ بوخ وي چې دا په دې غر به راوړو خو بس دلته د ملګري وي چې دا ډېر روان دي که نه مسله به کوي نو په دې سړک په ښکلي ځو او د کسانو ته به دا ځای مو ښایو ملګرو ته کوم چې کتونکي دی دوی ته به دا ځای مو ښایو غونډ به دا ځای ویني ډېر زیات ماشاءالله ښایسته ځای دی ډېر زیات دا اوس کوم دی چې کوم دی مونږ راورسېدو هغه دی هغه بلډینګ تاسو دا زمونږ د امیر صاحب وایي که خشاک مشاک د چا ضرورت وي نو راتلی شي دا د دې لګیا دی که نه خبرې کولې نو چې چا ضرورت وي خشاک مشاک ته راتلی شي ورته خو دا دې پته نه چې اجازت به ورکوي موږ که نو راته ښکاري چې دا خلک په ځای ډېر زیات راشو کوي دوی ته به کمې دي د خشاک او دا هغه خشاک دی چې کوم موږ ته ګران میلاویږي دلته چې کوم دی بجلي هم دی کسانو ته ګورئ کته پکې هغه دي کورونه دي ټرالیان هم پکې زیاته ولاړ دي او سوزکي هم ولاړ دي
دا خلک چې کوم دی په دې دغه کې ګرځي دا ډېر زبردست دی راورسېدو رانږدې شو او دا چې کوم دی اوس په مونږ دا تاسو ته ټوټل ښایو د دې هر یو شیز او هر دغه چې دې کې څه د چکر دپاره څنګه ځای دی د اوسېدونکو دپاره څنګه ځای دی ډېر زیات زبردست ځای دی او دا خلک دلته اوسېږي او چې دا کوم دی پته نه لګي چې دا خلک یا دلته کار روزګار کوي دا څه کوي لکه څنګه دا دلته د اوسېدو دغه ورکړی ځکه دا خو ډېر زیات خطرناک ځای دی که نه دا وګورئ سیفټي چې کوم ده ډېره زیاته ورکړې ماشاءالله سیفټي ډېره زیاته ورکړې ده دا تاسو وینئ ډېره ښه سیفټي ورکړې ده کوم دی کنډتارې ته ګیر چاپېره ته وکړې په غټه سطح څنګه چې لکه مطلب د باډر نه چاپېره شوي هغه شان کنډتارې ته چاپېره کړې ده یو ګاډی مې پکې بولیدو دو یو ګاډی بل را روان دی او چې کوم دی ډېر کم زیاتر ګاډي پکې نو دا دی یو ګاډی پکې بل هم را روان دی او ډېر کم ګاډي چې کوم دی دا مونږ پکې ولیدو دا دی یو څو ګاډي دا دی یو ګاډی پکې بل چې کوم دی تېر شو دا دی تاسو وینئ مونږ اوس پولیس ولیدو دې ځای چې کوم پولیس هغه ولې ملګري اواز راکړو ویډیو بنده کړه پولیس دې ځکه چې مونږ خو دلته په پټه راننوتو که نه دغه وجه مونږ په پټه دلته راننوتو راورسېدو هغه دغه خواله چې کوم دی رالنډ شو تاسو وینئ دلته دا نور کسان هم راغلي چکر دپاره چکر مکر رالګي دا تاسو وګورئ بره مونږ تاسو ته کوم دی یادو هغې ته چې کوم دی مونږ اوس کوم دی مونږ دې ته رالنډ شو دغه کسان هم پکې کوي دا دې اوس مونږ په دې باندې تېرېږو تاسو صرف وګورئ داسې سیفټي ورکړې خیال یې کړي اکثر دې باډرو ته دا سیفټي باډرو ته لګېدلي او دا تاسو وګورئ ډېر زیات زبردست سیفټي ورکړې ده ماشاءالله او مونږ ښه کافي مزل وکړو داسې ډېر کم از کم څونه لاره به مو ولي یو ګنټه لاره به مو ولي کم از کم چې مونږ دا مزل وکړو مونږ ستاسو د دې ویډیو دپاره وکړو مونږ وی چې تاسو ویډیو ښه پوره وګورئ او لایک یې کړئ نو ستاسو به دې ملګري په خوله باندې او که نه او سبسکرایب کې ضرور ګنټۍ دا نشانه مو وښې کار دی چې مخکې شو غون خلک زمونږ د زګونه ویني خاص کر کیپیکې ویني چې کیپیکې څنګه کیپیکې دا تاسو وګورئ ډېر زیات زبردست ځای دی یو موټر سایکل والا مو پکې بله مو لیدو چې ډېر مزل نه پسه موټر سایکل بل راغلو او خاص کر مسافر دپاره مسافر خپل وطن واپس ویني دا لکان هم ښه کافي لرې نه راغلی لاره ورته نه وه معلومه مونږ هم در روان یو ښه دا وګوره دا ملګري چې مراله خو دې ملګري ته پته وه ده نه یې د لارې تپوس وکړو ملکنټري ته کومه لاره تللې ده دې ملګري ورته ووایي چې سټریټ ځې په دې به لار لاړ شي دا ملکنټري ته تللې ده دا چې تاسو ته مونږ هغه کور وښودو مونږ دونه ډېر فاصله وکړه ایله مو لږ لږ رانږدې کړو کوره دا تاسو وینئ ښکته مو ته ډېر زیات چې کوم دی ښکلي سیندري ده کورونه دي ماشاءالله کچه کچه کورونه دي هغه پخواني غونته دغه مې ولیدو تنور او د ډوډو هغه تنور او کچه خټو هغه مې هم پکې ولیدو هغه د یو کچه کورونه ډېر زیات ښایسته دي هغه کسان هغه دي لګیا دي پټي کې چې کوم دی دا دغه کې ګوډ ورته وایي که څه شي هغه سیسټم کوي دا تاسو وینئ ډېر زیات زبردست دی هغه هیله دغې کور ته مونږ رالنډ شو چې کله ورته ورسو مونږ به تاسو ته دا وښیو چې مونږ څونه مزل وکړو او څونه لرې نه چې کوم دی مونږ دا تاسو ته وښودو چړۍ شروع شو ډېر زیات ستړي شو ډېر زیات تاسو وګورئ هغه کور چې کوم دی هغه پناه شو هغه خوا مخکې دی خو لکه داسې داسې لنډ ښکاري که نه او فاصلې بیا ډېره زیاتې کور چې کوم دی واپس پناه شو منځ کې غرونه راغله ډېر زیات پناه شو خو ډېر غټ مزل مو وکړو په ایماندارۍ زه سم ستړی یم شیخه څه وایه که نه څه ستړی کړو نه شیخه دا یو ډېر ستړی شو د ګانو پسې ځان ته خفګاني شان ولګو تاسو وګورئ خفګاني شان ځان ته ولګو ښه ستړی ملکنټري یادوي ویدر به شمه ملکنټري ته به ویدر شمه بس دا حال دی وروره ملګري هم ښه ستړي شوي ښه کافي ډېر وایي د زندګۍ ژوند مه تېرېږه چې دا مزې وکړمه دا څه وایي دی ډېر د ستړي تاسو وګورئ هغه کور چې کوم دی رانږدې شو پته نه چې کور دی که اوس حجرې مجرې سیسټم دی پته نه چې څه شی دی څه ویم که دلته حجرې ځکه چې دلته خو کورونه نشته خلک نه ظالم چېرته نیمه ګنټه مزل وکړو یو سړي وینو یا یو کس وینو
چېرته مزل وکړو او یو کس وینو چېرته دلته به حجرې څه کوي دا چې اوس کوم دی هغه کور هغه خوا ته مونږ راورسېدو اوس دا تاسو مونږ چې تاسو ته وختي داسې ښایو هغې ته اوس مونږ داسې راورسېدو دا تاسو وینئ او ډېر کوم دی کافي مزل مو وکړو دا دې تاسو اوس وینئ دا دې رانږدې شو ورته دا دی اوس ورته مونږ چې کوم دی رانږدې شو دا تاسو وګورئ او دا یوه لار ده پکې وایې ابشار له کوم دی راورسېدو څنګه چلې په ښکته لار ځو ښکته لار به ځو که نه دا ابشار ته دې کور سره چې کوم دی کله راځي ابشار له دا ښکته لار ده ورته جوخته لار د دې کور سره په دې دغه به راځي او دلته چې کوم دی یو بورډ لګېدلی دی تاسو ته مونږ هغه بورډ هم وښایو چې په دې راځي نشانه دا بورډ لګېدلی دی دا دی دا تاسو وینئ دا بورډ لګېدلی ده او دا تاسو ته چې کوم دی ښکاري دا بورډ لګېدلی دی د دې بورډ سره په ښکته لاړ چې کوم دی تاسو لاړ شئ په ښکته لار به ځئ په ښکته لار چې لاړ شئ کوم دی هغه غټ ابشار به تاسو ته راشي دا تاسو وینئ هغه ابشار به تاسو ته راشي دغه ابشار چې کوم دی دا به تاسو ته راشي ښکته پکې کورونه هم دي ډېر زیات تاسو وینئ دا کورونه هم دي پکې ښکته د ابشار سره نږدې دي او زمونږ دا مخکې چې کوم دی هغه دوه ملګري روان دي شیخه څنګه چل دی ځای راورسېدو که نه کم از کم 20 منټه لار ده ورته او دا باس وي چې نیمه ګنټه لار ده او کم از کم 2 ګنټې لاره به مونږ والي په 11 باندې را روان شوي وو 20 منټه کم 12 دي دا دی چې مونږ اوس راورسېدو دا دی کوم دی تاسو وینئ هغه ابشار راورسېدو هغه ابشار چې کوم دی راورسېدو اوس مونږ ابشار خواله چې کوم دی مونږ اوس رالو دا تاسو وینئ د ابشار خواله چې کوم دی اوس مونږ راورسېدو اوس په دې خواله نږدې ځو دا چې کوم دی دیم پکې ګرځي سیل میل پکې کوي دا تاسو وګورئ